دومره سخت ټکر وکنه ټول روډ بلا کړی دا یار دې څه کېږي وبخه دی دې څه کېږي دا مې وراره ده وراره دې پرون ما 2 شپې په سمینخیلو کې وغږېد د خوست سمینخیل برینخیل مې یاد کړ داسې وغږېدو دا ګورې اوس وایي والله چې هلته ګورې دا پاسخي منګل ډلې ته مې ویل کار څوک ښه کوي وسلهدار خلک لري دا وطن یې هغوی غواړي شوروي غواړي مړه مړه کېږي بې ګناه ویستی غله دي زړه مې به چېرته یې ځې په خیر دی د وراره ده دا مې وراره ده زه اصلي زه به روان وم عصمت قانع ته تور عصمت قانع بریتونه د ځان یې رانه پټ کړی ده هغه څوک ده سلیمان خیل نه پېژنې د کوم سلیمان خیل سلیمان خیل د هغه د کومندان و د ښځې کومندان یې مه کوه د تا وبسنه چې دوی مرغۍ کونه ورکوي نه هېڅ څه مې نه ده خو داسې ده چې هغه دا یو پخوانی اشرار ده اصل کې پوه شوې داسې بېمانه خلک دي ولري خلک وازني څه ورسره وکړم اوس ورځم ملګری مې ده مجبور وړاندې ځې نو نومیاز ما پاټک سره تاوېږه لاندې دلته تاوېږه ته چېرته ځې زه در رسوم هغه نومیاز مارکېټ څه پورې ځم بېغمه شه هلته یو ټکر چغم پیدا کوم لږ چرس پیدا کوم چرس مه وه چرس خو خدای چې غم د غوای ښځه د غمجن د سپږنو خلقه یې ګوره خلقه یې ګوره چرس مه وایه دا شی ووایه دا شی دا څه شی دی ولا دغه ما پاتې کړي دغه شی ووایه چې مه خرابوه هغې که وټوکېږه وټوکېږه دغه عصمت قانع سره زه اوس شی وکړم دا څوک د پنچرای ده دا سلیمان خیل دی غټ غټ بریتونه یې پرېږدي وایي زه بدماش یم اوس کوم ځای کې ده دا هلته په هغه خوشحال خان مینه کې پروت ده خوشحال خان مینه کې ده ګوره چې دي حساب یې ده سره نه ما کومه طایفه ده ما یو ټکټر په خرڅ کړی کوم ده خبرې اوس پیسې نه راکوي زور یې ده څنګه یې کړمه خیردار پکې څوک دي دغه اکسیډنټ شو دلته ټکر شو څوک دي ده سلیمان خیل دي د کوم ځای دي د هغه دي د زابل دي اصل کې ښه کندهارۍ ژبه کوي دوی ښځغې کونې مرګې پرون راسره تللي یا 2 ورځې خوست ته تېره کې څه ټوپکیان هم راغله ما ته ما وګوره دا کندهاري دې چې ګورې والله خفه یم والله وزلې چې زه نه وایم موټر یم تېر والله زه خو ګوره ډېر ښه سړی یم زه ګزاره کوم زه د هغه هلته د حاجي یعقوب شاه خاطر کوم خلک انډیوال ده که حاجي یعقوب شاه خو پېژنې نوابه دغه منګل دره منګل د دکان د چرس لري نور صفر ده کیسه نو واخله وبکه قربان دې له موټره سره خدای دې خلقه یې چې وویشتم بیا راته کنه دي هغه دغه سړي ته مال ورغلي وه یو ورځ اخشمه ته لږ چېرته ده تیب خبره پوهوی سي والا هغه لږ لرې ده اوس ته چېرته دومره لرې تللی شې دغه خوشحال خان مینه کې ده ښار کې زه یو ورځ به ورشو انشاءالله که ته یې لږ وایې که راته د پیسې راکړي غریب سړی یم ګوره د حاجي یعقوب شاه خاطر کوم د هغه انډیوال ده که نه کې دغه تمام کته که زه مړ کېږم په توپه کې که چې هغه ده که نه دا د چپ لوچک خلک هم شته و که نه بریتو د توپک سره ګرځي کافر دي خلک کافر دي والله نو څه وکړم یو څه خو ورته ووایه عصمت قانع اشمه سرک نه چې یې خو اوړې ډېر پام کوه ښه صحیح ده که ودې اړوم یې به دې زه دې قربان مه مې اړوه په وال نه موټر به دې وایي بیا به وایي چې سړی مې د مرغۍ دا خلقی ده دا څه شي ودرېږه دا موټر تېر شي چې دې اړوم موټر په حال نه دي په واک نه دي و به دې وایي بیا وال دې د ښځه په کوس کې پسې ګټه ورغې خوا ته توغندۍ راخوشي دي ګوره که نه خوا به خدای خیر کړي خو چې اوس دې خوا نه زه والله ښه ستا دپاره دی چې پرې رالم څومره ښه سړی بېرته هم ځې بېرته ځمه څه وکړم ته مې راورسولې کور ته ځمه کور چېرته ده دغه ځای کې مې کور کومه ده چې تاوېږې هغه هغه د منګل مینه سره نه دلته د جګ مارکېټ سره دا د سعادت خان زوی چې دوکان لري که نه قصابي دي نه دغه ځای کې تاوېږي دغه ځای کې بېرته هم تلمه چېرې دی هېڅ شي هم نشته زه بیا در سره راځم بېغمه شه لږ کښېنه لږ ارام وکړه نیم ساعت زه راځم بیا هم کوم چې ته راځې دلته که راغله پیدا کوم دې زه زما دا ټول ښه دي هغه دې سره واخله بنډو